السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسما ډیرو محترم ورونو د حمزه ورور چې دی یو نوې خبره مارکیټ ته راغلی او هغه وایي چې مونځ دا صرف یوه رابطه ده د بنده او د خالق په منځ کې او ارکانو ته پکې ضرورت نشته چې ته کته شي رکوع وکړې سجدې له کته شي تشهد لاسونه پورته کول هم پکې ضرورت نشته دی. اول د دې خبرې اورو هغې نه وروسته چې دی بیا د اسلام نظر تاسو ته ویمه او دا خبره ورسره یاده کوي چې د حمزه باندې ما بالکل تعجب ونه کړو، زه حیرانه نه شوم او دا خبره ماته نوې هم ښکاره نه شوه او د دې دلیل چې زه تاسو د ویډیو اخیره کې وایم چې ولې زه په دې باندې حیرانه نه شوم. مونځ چې دی که نه مونځ د الله تعالی سره رابطه ده. مونځ یو عمل نه دی چې ته ولاړ شي دا چلو کې دا چې مونځ الله تعالی سره رابطه ده، د الله تعالی سره کلام دی. صحیح ده؟ نو که د مونځ نه ستا مطلب دا وي چې ته بره لاندې چې لاسونه پورته بره کې عمل او کلام د الله تعالی سره ته کې او که نه کې دا تپوس تا ضروري دی. صحیح ده؟ نو حمزه ورور چې دی دا خبره کوي چې عبادت دا صرف د بنده او د خالق په منځ کې اړیکه ده او بالکل دې ته پکې ضرورت نشته دی چې ته کښېنې پاڅېږي، بس دا کلام دی د رب العالمین سره او کېناستلو پاڅېدلو او ارکانو ته پکې ضرورت نشته دی چې په ستر طریقه ترې کوې هغه شانتې وکړه. الله رب العالمین چې دی په سورة نساء کې 102 نمبر آیات کې هغه فرمایي وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. الله رب العالمین د آیات کریمه د صلات خوف د فاره نازل کړي چې مثلا ته د جنگ په میدان کې دښمن تا ته مخامخ دی او د مونځ وخت رالی نو ته به څنګه مونځ کوې؟ الله نبي ته فرمایي چې ته به دې کې موجود یې نو داسې طریقه وکړه او د دې امامت کې ته نو د خپل فوج په 2 ډلو باندې وویشه، یوه ډله هغه به دفاع کوي ستاسو او دویمه ډلې دې راشي تا سره په مونځ کې شریکه شي او هغه ځان سره د اسلحې هم راوالي. فاذا سجدوا کله چې دیو سجده وکړه تاسو سره د اولۍ ډلې نو دیو د شاته لاړ شي دفاعي ځایونه دې ونیسي او دویمه ډله چې دی هغه دې راشي هغه تاسو سره په دویم رکعت کې شریکه شي. هغه چې مخکې مونځ نه دی کړی تاسو سره په مونځ کې شریکه شوې نه وه. ګوره الله رب العالمین خپل بندگانو ته حکم کوي چې د خوف په حالت کې هم تاسو په جماعت باندې مونځ وکړئ. که چېرته مونځ هغه صرف یو رابطه وي او ارکانو ته پکې ضرورت نه و نو بیا ولې رب العالمین خپل بندگان داسې یو حکم ورته کوي چې هغې سره خطر سره هم مخ کېدلی شي ځکه جنگ دی، دې کې د وینې تویېدلو خطر شته دی، په دې کې د قتل خطر شته دی، خو بیا هم چې دی رب العالمین هغوی ته حکم کوي چې تاسو په جماعت سره دا مونځ وکئ او هغه کې د ارکانو ذکر راغلی دی چې فاذا سجدوا کله چې تاسو سجده وکړه نو بیا یې دغه ډله شاته لاړه شي او بله ډله تاسو په مونځ کې شریکه شي. نو دې آیت نه واضحه دا معلومیږي چې مونځ دپاره ارکان دي، دا صرف یو رابطه نه ده بلکې دې کې کته کېدل دي پورته کېدل دي، په دې کې لاسونه اوچتول دي چې تکبیر تحریمه سره موږ لاسونه اوچتو او دغه رنګې محترمو په سورة بقره کې الله رب العالمین څه فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین او دا حکم دی. اقیم الصلاة اقامت د مونځ دا حکم دی د الله رب العالمین امر دی او دې نه صرف نیت نه دی مراد بلکې دلته هغه الفاظو ته او هغه ارکانو ته د مونځ اشاره شوې ده چې هغې کته کېدل پورته کېدل کېږي. وارکعوا مع الراکعین د رکوع کوونکو سره رکوع وکړئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څنګه فرمایي صلوا کما رأیتمونی اصلي، تاسو داسې مونځ وکئ لکه څنګه چې زه مونځ کوم ما ګورئ او په کومه طریقه چې ما ته د مونځ درښودلی په دې طریقه باندې مونځ وکئ. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ چې دی هغه په بېشمارو احادیثو کې نقل دی چې هغه کې کته کېدلو پورته کېدلو هغه کې تشهد و هغه کې قیام و رکوع و سجده وه، هغه یوازې کلام نه و یوازې رابطه نه وه بلکې هغې کې اعمال و هغه بدن په هغه کې استعمالېده. دغه رنګې محترمو او که چېرته دا خبره موږ ومنو چې مونځ دا صرف یوه رابطه ده د بنده او د خالق په منځ کې نو بیا ولې شریعت قرآن او سنت چې دی په هغې کې د مونځونو دپاره خاص وختونه راغلي دي، د هغې دپاره خاصه طریقه راغلې ده، د هر مونځ دپاره خپل وخت معلوم دی.
نو د دې طبیعت څه ضرورت او څه اهمیت د دې او دغه رنګ کم نظم چې په دې منځ کې موجود دی او کم اهمیت دی دا خو به دې سره ختميږي او اسلام هغه د نظم دین دی نو که چېرته زه دلایل شروع کما نو په صلحاو دلایل دی په دې باندې په دې خبره باندې اوس راځو اولنۍ خبرې ته محترمو کما خبر چې د کړي په دې باندې حیران هم نشم او د زما لپاره نوې هم نه ده ځکه چې د سیکولریزم په سیکولرانو کې یو نظریه غدا ده چې د عبادت چې دی او یا دین چې دی دا یو رابطه ده د بنده او د خالق په منځ کې او دا محدود کړي صرف په مسجد کلیسا پورې چې څو بر د کلیسا کې وي او په مسجد کې وي نو تا باندې به د دین احکام تطبیقي چې بار راوتلی بس ته حري ته آزادي چې ته څه کې هغه کې کومز به کې کنه کې کروجه نسی کې نسی ک زکات ورکې کني ورکې نه بس او نستا په معاملاتو کې چې دین دخل لري مثلا ته حرام حلال نه دا ارد د هر انسان خپل خوخه ده او دغه رنګي په اخلاقیاتو کې مو د دین دخل نشته او دین سره محدود دی په کلیسا پورې په مسجد پورې کاغه نصرانیت دی کې اسلام دی به د سیکولرانو کې چې هر یو طبقه ده او هر یو دین د ځان منسوبې د ټولم دغه یو نظریه ده کما ډله چې هغه دا وایي چې دین هغه صرف کلیسا او په عبادت خانو پورې محدود دی د انسان په بار زندگی کې هیڅ دخل نه لري نو زکه زه وایم چې دا زما لپاره نوې نه و همدغه خبره د دیو دا و هغه نظریه د دیو دا او دیو هم دا وایي تاسو د دیو د خلینو دا واورئ چې دا وایي زه سیکولر مسلم یم نو دا زما لپاره بالکل نوې خبره هغه نه ده خو د شریعت خلاف ده د دین خلاف ده او د صریح نصوص خلاف خبره ده